سبتین او حمزه بچې دواړه په سکول کې ښه سبق وایي او په شوق سره وایي چې په ښو لمبرو پاس شي. لالا چې موږ دواړه سبق ووایو نو ستا پکې څه پیدا و زما د ګل په شانتي وروڼو دا خو زموږ د مور د مرګ په وخت کې وصیت و چې زما د بچو به خیال ساتي او بیا زما هم دا ارمان دی چې تاسو سبق ووایئ او لوی افسران شئ. چې تاسو لوی افسران شئ نو زه به په تاسو فخر کوم او زه به خلکو ته وایم چې هغه دي زما وروڼه دي او بیا تاسو به ماله ډېرې روپۍ راکوئ او زه به عیش کوم عیش. دلاوره بچی د کله نه چې ستاسو مور وفات شوې ده ته د خپلو وروڼو ډېر خیال ساتې خو د ځان هم خیال کوه ځکه چې په بل کار نه کېږي. و زما ساده بابا جانب دا زما وروڼه نه زما بچي دي بچي او زه په دیو فخر کوم دیو به هېڅکله ما یوازې نه پرېږدي. ته فکر مه کوه ته هېڅ فکر مه کوه. صحیح ده راځئ بچو چې سکول ته ورسو. دا واله سفتۍ نه بچې دیک واچوه ځه بچې دا واله راځئ سکول ته هم بوځم. داوره بیا سهار شو او عمران وروره ناوخته کېږي دا واړه سکول ته رسو. دلاوره ستا مې ومنله چې په داسې دور کې د داسې وړو وړو وروڼو خیال ساتې او منم چې ته یو غیرتي ورور یې. عمران وروره دا زما وروڼه نه زما بچي دي بچي او زه به د دې خپل وروڼو دپاره خپل ژوند قربان کړم. ښه وروره ناوخته کېږي موږ درنه ځو چې دا واړه سکول ته ورسوم. د الله په امان د الله په امان. لکه زر زر کار کوي دا ټولې ګټې اوچتې کوي دغه لار مې را روان دی زر زر. دلاور خو نن بیا لیټ راغی ورګه چې دی راشي زه دې پوهیم. السلام علیکم کشر خان. وعلیکم سلام. دلاوره دا څه ټایم دی تا دومره ناوخته ولیکو؟ نیکه تاسو ته خو پته ده زما وروڼه ماشومان سکول ته ځي زه سهار هغو سکول ته بوځم ځکه ناوخته شي. هسې کشر خان نن څه ښکلی ښکلی ښکارې. بس بس مسکه مه لګوه زه خپل کار کوه. ډېره ښه ده کشر خان وسې کوم. یا لکه دلاوره لږ دې خوا راشه. دلاور خانه زه په تا ډېر فخر کوم ولې چې ته یو ایماندار او محنتي انسان یې. خو دلاوره د خپل وروڼو خدمت سره سره خپل خیال هم ساته ولې چې دا هغه معاشره ده چې 3 ورځې پس دې خپل مړی هېري نو ستا ښه به څه یاد کړي. ډېره ښه ده کشر خان ډېره ښه ده تاسو خبره به سر سره. کشر خان زما ټایم ختم شو زما مزدوري ماله راکړئ ماشومان به سکول نه راغلي چې هغوی له پې روټۍ ویست. ښه دلاوره دا واله ستا مزدوري او نن دې کار زیات کړل او 100 روپۍ سیوا در کوم. مهرباني کشر خان مهرباني الله دې خوشحاله کړه. بابا لالا په کله راځي ډېر وږی شوی. لالا به اوس راورسېږي ټایم پوره دی. ها هغه دی راغی. لالا سلالې موږ د ولږه نه مړه کړله او کنه رالم درله د ډوډۍ سره سره مې درله پیپسي هم راوړلی پیپسي راځئ چې وخورو. تاسو راورسېږئ
ورسېدی. حمزه بچې ورشه پلیټونه راوړه هله شابه ماشوم وږی شوی دی بابا دا ترکاري مې راوړله ښه کار دې کړی دی. حمزه طبیعت دې ښه نه دی سملی آرام وکړئ آرام وکړئ. بابا زه ځم په ما ناوخته کېږي د کار د وړو خیال ساته دلاوره په وخت باندې کور ته راځه د حمزه طبیعت صحیح نه چې بیا ډاکټر ته وښایو. څه بابا د حمزه طبیعت خراب دی ټیک ده بابا زه ځم او کوشش کوم چې په وخت کور ته راشم. الله پاک. راځه تا وخت نه کوی ګاډي راغلې ولاړلې نه وخت شی هم نشته. راشه پټکیا وه پټکیا وه بسم الله صادر کېدم نظر تازه کې تازه دغه کې ګاډي راغلې او ټایم نشته ټایم ډېر نه وخت راشه. रोड बीमार है अस्पताल अस्पताल जॉब रहा زما ورور بیمار دی دا څه وی بابا حمزه څنګه دی حمزه ښه دی ډاکټر دا دوايي لیکلي دي هله په منډه دوايي هله راکړه چې راوړم دوايانې خیر الله خیر را پېښ. السلام علیکم خانجي خانجي دوايانې راکړي وعلیکم السلام ډیره ښه ده خانجي د دې دوايانو څو روپۍ شوې حساب د لکو مروره چاته نارې کړم چاته وکړم فریادونه امتحان دا او ابتدا دا انجام په خیر دا شوې 3000 روپۍ 3000 خانجي خانجي د خدای لپاره زما سره خو صرف دا 1500 روپۍ دي خانجي زما ورور ډېر بیمار دی خانجي د خدای لپاره دوايانې مال راکړي خانجي زما ورور به مړ شي خانجي د خدای لپاره بارانونه دي خانجي کار نشته زه څه وکړم خانجي بېروزګاره یم خانجي د خدای لپاره خانجي زما ورور به مړ شي زه تاسو ته مینت کوم خانجي د خدای لپاره دا دوايانې مال راکړئ مړه دا په 1500 روپۍ نه کېږي پوره 3000 روپۍ کېږي که 3000 روپۍ د سره یې نو راکړه که نه یې نو ځه خانجي زه به قرض کړم خانجي محنت مزدوري به وکړم ستاسو یو روپۍ به زه تاسو نه راوړم خانجي خو د خدای لپاره خانجي دا دوايانې ماله راکړئ خانجي زما ورور ډېر بیمار دی خانجي دا څه بیت المال نه دی ته میډیکل سټور ته راغلی میډیکل سټور ته ځه مړه دې سوالګرو ستړي کړو ګاګ دومره نه دی لکه سوالګرې چې څومره راشي څنګه فخره خبره واورئ وروره دا موبایل دی ډېر ښکلی موبایل دی ما ډېر په مینه اخیستی خو زما ورور بیمار دی د دوايانو پیسې زما سره نشته دا خرڅوم که دا تاسو واخلئ دا زه 10 روپۍ نه ده خو صحیح خبره کوي چې پیسې درله درکړم 2000 روپۍ درله درکړم دا خو د 10,000 روپو موبایل لسو دی او تا استعمال کړی ځان استعمال یې دی زموږ ځان غریبۍ لاله مزدورۍ لا که 2000 روپۍ چې درکړم راکړه خانجي پیسې راکړه
تعاله به پیسې کم دی ګورم ګورم ها دا وایه ډیره مهرباني ډیره مهرباني اوهو دا خو اوس هم کمې دي 500 روپۍ پکې نور هم کمې دي دا خو د بارانو راغلم کله 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 چانس یروره دا زما د بوټان هم والی ما دې لږ روپۍ راکړي بوټان دا بوټان من نمبر 200 روپۍ والا دا والی راکړي پټکړه خو دې دي چانه نه زما خپل دي ها صحیح هغه بوټان یا کنه ګری هغه اته خطه چوالم نه دا هم والی دا په 100 درکم نه چې 100 راکړي دا 300 دی والا دا واخله خانجي پوره 3000 روپۍ دي دا دوايانې مال راکړه چې زه خپل رور لويسم دا هر څه پیزار واسکټ دا هر څه تا ضرور د پاره خرڅ کړ ضرور سره او دومره مینا رور ته خپه نشي ما ته وخت ډیر استغې سپوري وي او زما هم مجبوری ده ته زما د مجبورۍ نه خبر ما ته دومره تنخواه میلاویږي چې زما د ټایم ډوډۍ بيږي او بیا سوالګری دومره زیات شوي دي چې د مستحق پته پکې نه لګي ما معاف کړو ما معاف خبره نه ده بابا ناسې ته دلاوره ستا هغه پیزار هغه واسکټ دې څه شو بابا هغه د کار په ځای کې دي موبایل لاواله او خان ته ټلیفون وکړه چې خپه درنه نشي بابا موبایل پیزار او واسکټ خو ما د ابزا د دوايي دپاره خرڅ کړه خدای به خیر کړي زما دا ور سره ده الله به خیر کړي ماشاءالله ماشاءالله بنا دا خو تا په لږ ټایم کې دا کار وکړو ښه دا خپلې روپۍ واله او سهار بیا د وخته راځه کار له ښه ښه ماشاءالله محنتکش هلک یې ښه ښه ماشاءالله ځه
زړه مې ډېر سیکل ته کړېږي. خدایه ستا لک لک عمران یم ستاسو ګاونډي. زه ډېر وړوکی وم چې موبایل ته راوې. ښه عمران خفه نه شې، ما ونه پېژندې. زما دا نظر هم داسې څه لږ کمزوری شوی دی. هېڅ خبره نه ده. ستا غرونه خو بلو شوي، هغه څنګه دي؟ هغه ماشاءالله زلمی شو دي، سرکاري نوکران دي او ښه ښکلی وخت یې تېرېږي. تاسو هغه پلار څنګه دی اوس؟ بابا خو 10 کاله وشو چې وفات شوی دی. اوهو دا خو ډېر بد شوي دی. خو ځه الله دې وبخي. دا راته لالا دې خیال دی په دې ځای کې کټ سم کړل چې زموږ ټول د اجره غشو شی خراب کړل. چیا تاسو راغلی؟ لالا ته په تیاره د قشان کور پروت او تیاره ډوډۍ خوري، چېرته کار روزګار ولې نه کوې؟ امزار وروره لالا په کار سره دی خو تیارې ته ناست دی او تا نه دي اورېدلي کوم سړی چې په تیاره عادت شي هغه له بیا کار مزې نه ورکوي. خبره یې ټیک وکړه ورور. یا الله دا دې په کوم امتحان کې واچولم، یا خدایه زما ثواب وکړې. وروره سرخوړلي له مرګ هم نه راځي که نه و په ګولۍ یې ونه مړه پرېږده چې دی پورته راځم د خپل کاروبار ډسکس وکړو. او به د زړه د پاسه تېر کم بې درده یار ته به ونه وایم حالونه. دا پیسې حساب برابر وکړه نه چې څه حساب دی. پټکا سپېره بیا راغله پټکا پټکا. دلته راپسې هم راغی دا سپېره. ورونو زه بیمار یم د یوې هفتې نه ډېره سخته تبه مې ده. که لږې پیسې هم راکړې نو زه به ځان ډاکټر ته وښیم. نه لالا ته چې دومره وګټلې تا څه کړې دا پیسې؟ وروره ما خو چې د خپلې ځوانۍ څه ګټه وټه کړې وه، تاسو مې پرې رالوی کړې، تعلیمونه مې د باندې وکړه، غټ افسران مې دنه جوړ کړل. ما خو خپله ټوله منافع په تاسو خوړله، په تاسو خوړله. هو مونږ خو واړو مونږ خو پوه نه وو، ته خو پوه یې که نه. تا ولې په مونږ پیسې لګولې؟ اوس مړه ستا د لحاظونو نه نه خلاصېږو سړیا. او ای لالا تا نه دې اورېدلي تېرې چپېرې که راتلونکي چپې شماره. د خدای دپاره ما ډاکټر له بوځئ، زما طبیعت ډېر زیات خراب دی، ما ته ډېر تکلیف دی. وروره داړو مې خو غواړي چې د دې کوره په دیکو وباسو. د ثواب په کار کې څوک سوچ نه کوي. راځه باندې
خبر میں کلا کلا اخلا مرز چوگچی اکثر تی سڑھی مرینا چې په غلطه قدم کېږدئ زموږ کور مخې ته او نه راشئ. یا الله یا الله دا څه وشو خدایه دا څه وشو الله ما کړي سو او دا اوس وشو دا خو زما بچي و زما وروڼه نه و خدایه دا خو ما ډېر په ناز را لوی کړي خدایه دا دوی زما سره څونه ظلم وکړو خدایه دا څونه ظلم وکړو مال دعا پرې نه دی چې ورک بشم پلاره مال دعا پرې نه دی چې ورک بشم پلاره बाल वाला साइकिल चले हमारे साइकिल साइकिल हाँ बच्चा ताला زله साइकिल غم کوم ها ٹھیک شو راځي زما سره خودل تا پشمار د غوتو د اسمان ستوري راو لالا دغه یاد د غوتو د اسمان دغه یاد ډېر ودی وکړ مرمشه او لالا زما نمبر तेरा बच्चे तेरा कुशा ये रोड ले दे और का चक्कर आओ के दे बच्चा इसी साइकिल बदी चरता पे खूब केम नहीं लीदल है राजा प्रेन दे चिवरक बशमा फ्लारा मान तो प्रेन दे चिवरक बशमा फ्लारा हमजा तबीयत खराब थे ته بابا زم او کوشش کوم چې ما کور ته راشم دعا پایم ما د را لم درلا د ډوډۍ سره سره می درلا پیپسي م راوړل پیپسي راځي چې وخورو ځان ورکو نا پیدا هغه ساګر دی کوم چې زما لالا په سره او د مهنت د مزدورۍ د خولو بنت ته دا مونږ څه چلو کوي دا مونږ څه چلو کو سبا به زمونږ نم پیدا شي مونږ باندې داسې بار دا کوره وکاږي دا کوره دا مونږ څه وکړل یار یو ورځ ما سایکل غوښتو لالا هغه ته ځان یې راته سایکل جوړ کړی لالا اسنه چې نه وخته شي لالا راځه راپسې کوم لالا د حال ویلو می څوک نشتا پرېد چې غم پزړه د ننت تاسو چې کور ته ځو لالا 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 موږ ته له یالي نور نه کړل لالا بس لالا ته موږ ته پرېږدو لالا لالا ما ته ډېر ګناه وکړه لالا 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 ماذا قال لالا لالا ماذا قال مستدير gunangaru لالا gunangaru ارمان بو کے وقت بتی بیا بجهان را پسی گوری نبایم چمی یا بی دارا خبریگی مال بیزنا کزان د هر کامیاب انسان شاته د مور او پلار او د نورو مشرانو ډیر مهنت پروتي ژوند انسان لا یو ځل موقع ورکوي کامیاب انسان هغه نه دی چې اوچت منصب ته ورسي بلکې کامیاب انسان خو هغه دی چې اوچت منصب ته رسیدونه باوجود خپل تیر وخت او په د شوی تکلیف او مهنت نه هېروي د خپلو مشرانو ډیر قدر وکړي د دې نه مخکې چې ډیر ناوخته شي مزید دې قسم ویډیوز کتو دپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د گھنټې نشان هم دباو کړئ دا
چې می غزل نیمګړې دې نیمګړې دې اور بل نیمګړې دې چې می غزل نیمګړې دې مړستا اور بل